سلامونه قدرمنو خویندو ورونو ستړي مشئ وختونه مو په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د خوښیو څخه ډک ژوند ولرئ لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ ستاسې ژوند هم همداسې تر و تازه اوسه ګلونو لیدونکو دا دی نو د مني موسم پیل شو د څو ورځې راهیسې موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیلابیلو سیمو کې کابل جان کې نورو ښارونو کې نورو ولایتونو کې نو ورو ورو د مني د موسم انګازې خورې شوي دي نښې نښانې هم وریځې دي چې وریځې کته پورته کیږي او په ځینو ځایونو کې هم ښکلي بارانونه وریږي نو موږ هم د الله پاک شکر پر ځای کوو خوشحاله یو او ښه راغلاست وایو د مني ښکلي موسم ته ځکه چې که چیرې د مني په موسم کې بارانونه پیل شي له خیره د خیر بارانونه اوسي د خیر ورښت اوسي او ښې وریځې اوسي هماغه ده چې ژمی به مو هم همداسې واورین او د ورښت څخه ډک ژمی اوسي په همدې هیله یو دعا به ورته کوو او یو بل ته به د مني د ښه موسم مبارکي وایو نو زه هم د کابل جان او یو شمېر نورو ولایتونو د لومړنیو بارانونو مبارکي تاسو ته وایم چې د څو ورځو راهیسې پیل شوې ده له نیکه مرغه تېره اونۍ کې هم همداسې خوندور او ښکلی باران و د کابل بېلابېلې سیمې پاکې کړلې د کابل بیلابیلو سیمو ونو ورته دعا وکړله او د ونو غږ الله پاک واورېده پرته له شکه چې هغه متل دی وایي الله پاک یوازې د انسانانو خدای نه بلکې د ټولو موجوداتو هست کوونکی دی او ذات دی او همدارنګه په وخت سره به هغه څه ترسره کیږي د الله پاک په امر سره چې هم د نباتاتو هم د حیواناتو هم د انسانانو په ګټه وي نو که تاسو چیرې لیدلی اوسئ دغه د څو میاشتو راهیسې ډیریو سیمو کې ونې یو رقم د دوړو ګرد و غبار نه ډکې وي او هغه خپل رنګ یې له لاسه ورکړی و خپل ښایست یې له لاسه ورکړی و هوا هم څه ناڅه یو خو ګرمي وه ګرمي خو په هر صورت خو داسې دوړې و خاورې وې کله به چې لږ شمال څه نو ډېرې خاورې به یوې خواته بلې خواته به شیندلې او هوا به خرابوله نو د همغه لپاره د باران لپاره خوشحاله یو زه ډاډه یم چې تاسې هم خوشحاله یاستئ او د دې لپاره چې ټولې ونې نو همداسې پاکې صفا سوتره سولې تاسې وینئ چې د کابل جان بیلابیلې سیمو ته راوتلی یم او غوښتل مې چې د کابل جان دغه ښایستونه او ښکلاګانې له تاسو سره شریکې کړم چې زموږ او تاسې کابل څومره ښکلی دی همدا رقم ټول ولایتونه مو ښایسته دي ټولې سیمې مو ښایسته دي خو دا چې زه په کابل کې اوسم نو ومې غوښتل چې د خپل ولایت یا د دغه ولایت د دغه سیمو ښایستونه او ښکلاګانې تاسو ته در وښیم تاسې هم کولی شئ چې په هره سیمه کې میشت یاستئ د افغانستان د هر ښکلي ولایت یاستئ او هلته ژوند کوئ او که چیرې د ټلیفون او انټرنټ اسانتیا در سره وي حتما لنډې ویډیوګانې ثبت کړئ عکسونه واخلئ او په ټولنیزو رسنیو کې یې خپرې کړئ تر څو ټول هیوادوال مو خپل وطن او خپل هیواد ویني په ځانګړې توګه مسافر خویندې ورونه د دغه ویډیوګانې په لیدو باندې هغه خپل د زړه خواله هغه خپل هیواد پسې چې دوی خفه شوي دي حداقل لږ څه ورته تسکین ورکړي او د خپل هیواد په لیدو د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه کابل جان په لیدو باندې سترګې رڼا شي نو لیدونکو باران خو د الله پاک نعمت دی ولې همیشه باید دعا وکړو چې د خیر باران د خیر ورښت به اوسي نو اوس نو بارانونه پیل شول همداسې میزان پیل شوی دی موږ او تاسې شاهدان یو چې بیلابیلو سیمو کې ورو نو بارانونه وریدلې دي او وریږي وروسته له دې نه به هم انشاءالله ورښتونه وي ولې باید موږ تاسو هم ځینې ټکو ته پکې پاملرنه وکړو په دې ویډیو کې هم ځینو ځایونو کې راغلي دي چې تاسې وینئ د لږ ورښت شوی دی یعنې ډېر کم باران شوی دی ولې متاسفانه دا چې ویالې له کثافاتو نه ډکې دي او اوبه پکې سم تګ راتګ نشي کولی نو هماغه ده چې اوبه د سړک په غاړه باندې ډنډېږي او ضرورت نو بیخي کښتیو ته کېږي چې کښتۍ نه استفاده وشي ولې هڅه باید وکړو چې هر څوک خپله سیمه خپل د کور مخه پاک کړي ویالې پاکې کړي او د ښاروالۍ سره همکاره اوسي په دغه برخه کې
ترڅو کله چې باران کېږي نو موږ او تاسې په عذاب ونه اوسو، موږ او تاسې ونه وایو چې اوف بیا باران شو، بیا به خټې جوړېږي، بیا به نو تګ راتګ سختېږي. نه، برعکس باید لکه نور هیوادونو کې چې باران کېږي او خلک د خوښۍ احساس کوي، په تفریح راوځي، ګرځي، قدم وهي، لذت وړي، موږ او تاسې هم باید دا مو مسؤلیت دی چې خپل کوڅې، خپل ښار او بازار پاک وساتو ترڅو چې موږ هم د باران او د اورښت په اورېدو سره د خوشحالۍ احساس وکړو. همداسې تاسې وینئ چې دا طبیعت څومره ښکلی شوی دی، دا ونې، د اسمان رنګ، د هر څه څومره ښکلا پیدا کړې ده. نو موږ تاسې هم یوازینۍ ستونزه همدغه ده چې ځینې وخت دغه خټې د دې لامل کېږي چې ځینې کسانو ته ستونزې رامنځته کړي او هماغه ده چې نه خوښېږي. او له ټولو ډریورانو نه مې دا په ډېر درنښت هیله ده چې د باران په ورځو کې هڅه وکړئ چې خپلې ډریورۍ ته ډېر زیات دقت وکړئ ترڅو هغه کسان چې پلي تګ کوي خدای مه کړه ستاسې په تیز تګ سره د هغوی جامې خاورو البته خیرنې نشي یا اوبه ورباد نشي او د چا آزار وانخلئ. نو ګلونو لیدونکو هیله مند یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي. ومې غوښتل یوه لنډه ویډیوګۍ له تاسو سره شریکه کړم، د کابل جان ښایستونه در وښیم په باران کې او وروسته له باران څخه، او همدارنګه دغه ټکي ته هم چې موږ تاسو په ګډه سره توجه وکړو، دقت وکړو ترڅو هیواد مو پاک وساتو، سوکاله وساتو او د خپلې ښاروالۍ سره همکاره اوسو ترڅو چې کله چې باران کېږي نو ووایو چې واو بیا هم له خیره باران وورېږي او باران وورېده، اوس به نو ووځو او قدم به ووهو ترڅو چې لږ څه ذهن مو آرامښت او سکون ترلاسه کړي. نه دا چې خدای مه کړه د باران په ورېدو سره نور هم خواشیني سو او خفه شو. لیدونکو نو ورو ورو ژمی را روان دی او دغه د مني په وروستیو کې به بیا انشاءالله دعا کوو چې د واورې د اورښتونو شاهدان اوسو. مخکې تر مخکې باید ورته چمتووالی ونیسو. هیلهمند یم، دعا کوم چې موږ تاسې ټول یو ښه اوړی ولرو، یو ښه ژمی ولرو او دغه 2 فصله مو د کال له لومړیو 2 فصلونو څخه هم د خوښۍ څخه ډک فصلونه اوسي. الله مو مل شه.